السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم ورور پوښتنه کړې ده چې زړه مې ډیر سخت دی، د زړه سختي مې ډیره ده، یعنی په دغه علمي بیانو اوریدلو باندې چې کم په ګروپ کې بیانونه زه اورم یا د نور علماء کرامو تقریرونه اورم، په دې باندې مې زړه نه نرمیږي، زړه مې ډیر سخت دی، د دې لپاره یو شرعي علاج راوښیه. محترم وروره، ستاسې د دغه سوال جواب دا دی چې تاسې ذکرونه ډیر کوئ، تسبیحات یې وایست، د الله جل جلاله په دربار کې د زړه د اخلاصه توبه وکاږئ او پر یتیمانو باندې شفقت وکړئ، د یتیم پر سر لاس تیر که شفقت ور باندې وکړه او مسکینانو ته یو څه ورکړه، یو صدقه وکړه. یو صحابي مبارک و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رالی، د الله و نبی صلی الله علیه وسلم ته رالی او ورته ویل چې زړه مې ډیر سخت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ورته ویل چې د یتیم پر سر لاس ور تیر که، یعنی شفقت ور باندې وکړه، رحم ور باندې وکړه، نیکي ور سره وکړه او مسکینانو ته یو څه ورکړه، صدقه وکړه. د حدیث توری دی: وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا شكا الى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه قال امسح رأس اليتيم واطعم المسكين، رواه احمد. محترم وروره، تاسې هم پر یتیمانو باندې رحم وکړئ، پر مسکینانو باندې صدقه وکړئ، الله رب العزت به دغه د زړه سختي در ختمه کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.